وطنه د غیرو خلقو ډکه شه د خاورو لاندې خوشحال خان راویښومه. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. زړه ته نږدې ملګرو، نن په خیبر بازار کې یو او ډېره زیاته د خوشحالۍ ورځ ده. زما د ورور کرن خان کتاب چاپ شو، په خپله پریس ته هم راغی، ملګرو سره میلاو شو او شهباز لالا ډېر په ورځ دوه کې کتاب چې دی چاپ کو، نو هغه ته مبارک ویم او خپل ورور ته هم مبارک ویم. او دا راته ووایه خانه چې البم یې هر څه دي کړي دي که نه د ژوند، خو نن د کتاب هم چاپ شو. نو ستا په خیال باندې کتاب خصوصي شو، شفق شو، شفق ته لرې مزه دی خو راشه چې موږ ژوندۍ خبرې کوو چې ثبوت په توګه را سره دا دې دار ته خیال کوه. داسې وه چې زما اول کتاب چې و ما یو انتخاب کړی و څه د نوي شاعرانو کلامونو، او دا د ټولو ناول خو به زه ویم چې اسرارتل دغه یو دغه ما ته را کړی و چې یاره ته لیک کولی شي. بیا شفق چې هغه کتاب کمپوز که او شفق دا د ولاړ د ډاکټر دی پکې راواله نو شفق چې هغه کتاب کمپوز که اسد دانش لالا د یاد په خیري که یادونه یې ونه کړم دا به زه زیاتی کوم. دغه ټولو څیزونو ته زه دغه ملګرو هڅولی یم. دانش لالا په موږ ډېر احسانات دي، داسې د دانش خپرندوی، خو چونکې هغوی اوس رانه بره لاړل او دلته کې دغه شعر او ادب سره زما د علاقه د ډېر وړوکوالي نه ده. ما مخکې هم په مرکه کې ذکر کړی چې استادان لرم، تکړه استادان لرم، خدای دې لري. نو دغه مات ګوټ شعرونه مې لیکلي وو، رحمت دیوان باندې مې کمپوز کړي او منصور لیونی چې دی نو دا زورور شو را باندې، او په وچ کلک زور دا شو او شهباز لالا شو. دا دیو او ګوره که په دې کتاب کې څه کمی به شی وې که نه او یا لکه مطلب غیر معیاري و نو دې به تاسو ذمهوار یې. داسې ده چې واقعي که ښه ده دغه کریډټ هم ما ته خان ناک و چې ما پښتنو ته یوه ښکلې ډالۍ ورکړله، او بله دا ده چې دا مونږ کم هم چاپ کړی دی دې وجې نه چې که مسلسل کتاب په یو پیر باندې ټول نه ټیک کېږي، خامخا چې یو پیر دوه درې چاپ شي نو انشاءالله دا به یو 4-5 ورځې پس بیا چاپ کوو. منتظر ملګري مننه کوم چې دغه مخپاڼې ورته را جوړه کړله، د رحمت دیوان، د شهباز لالا، د اسد دانش لالا، منصور جان استاسو، دا څومره چې زما شاعران ملګري دي، لیکوالان ملګري دي. د شفق ورور مننه کوم، داسې د قاري زموږ د فهیم قاري مننه کوم، اتل صاحب خو مې یاد که، د خپلې کورنۍ د دغه ټولو دوستانو د ټولو مننه کوم. خان هغه جواب دې رانه کو چې البم یې خو دې ډېر راغلی دي که نه، هر څیز دې راغلی، خو نن دې د کتاب په لاس کې دې څه محسوس دی؟ نو خو زه رالم کتاب مې ولیده، بلکې زما د کتاب سره راله قاري صاحب مطیع الله روغنوال صاحب راله د اسلامي معلوماتو دغه پانګه دا هم پکې ډېر ښکلی کتاب دا هم نن چاپ شو، نو دیو راله دا راکړه، نو دا مې په لاس کې دی. خدای دې وکړي چې دا هم او زما د اسلامي معلوماتو کتابونه هسې مو خوښېږي، اردو کې ډېر وو مونږ سره که نه، اردو کې ما کتلي دي. دا د شکر ځای دی، د ویاړ ځای دی. یو وخت کې زه به دا خبرې ډېرې ضروري د تاریخ حصې، یو وخت کې ما په ایم فیل کې زموږ چې کله ایم فیل او ما په طب باندې یو ټرم پیپر لیکه، نو زموږ سره دلته د طب کتابونه نه و. بیا چې زه ننګرهار ته لاړم مومن خپرندوی ته، هلته دومره کتابونه د خلکو زموږ د پښتنو لیکلي دي بره په طب باندې که نه، نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. دغه شانتې په اخلي پخلي باندې هلته کتابونه لیکل شوي دي. دیوان صاحب پکې د انټرنیټ نه د ګټو هغه لارې چارې ښوولي دي، حالان کې خپل فیسبوک بلاک شوی که نه، خو داسې پکې دا د اسلامي معلوماتو د خپلې مینې غم مړنا کړم، د پښتنو غم به مې ګور ته رسوینی. داسې د اسلامي معلوماتو دغه شانتې نصیر احمد ناصري صاحب دی، احمدي صاحب، هغه زما د خوښې ناول نګار دی، ژوند دې وي. داسې سلیمان لایق صاحب دلی شو، داسې زموږ استاد پسرلی صاحب دلی شو، دا چې څومره هم زموږ لیکوالان دي، کاروان صاحب شو، دا ینګ هلکان شو، بشیر باران او داود تپان، او دا زما اوس بل یو شاعر خوښ شوی د شفق جانم، محمد علیم بسمل، بسمل مې خوښ شوی دی. او
نو داسې زمونږ دا لیکوالان د خدای ټول لري. نو زما په شعر کې به ځکه چې دا ټول ما لوستي دي، د ساحل صاحب نه واخله، د رحمان بابا نه، د خوشحال بابا نه، باسین صاحب نه، اسرار اتل خو مرور دی، مشر ورور، داسې چې څومره دا ملګري دي ما لوستي دي. نو زما په شعرونو کې به ارومرو د دغه ملګرو رنګي، د دیو خیال به پکې، د دیو لفظونه به پکې. دا په دې نه چې ګنې ما به د دیو نه مطلب داسې یو څیز را پټ کړی که نه، قصدن کړی، خو چونکې چې دغه ټول ولې نو دغه یو څو لکه اوس مثال کې په یو ځای کې چاودنه شوې ده، نو په تا هم غم دی، په دم غم دی، په ما هم غم دی، په ټولو غم دی. نو کیدای شي چې کم شاعران په دغه ورځ یو شانتي خیالي که نه، غم خو ټول یو څیز دی، دغه شانتي اختر دی، نو د ټولو یو شانتي فیلینګ دی، احساسات دي. نو که دغه څیزونه راځي، نو زه د سوشل میډیا ملګرو ته وایم چې دې ته بیخي منفي رنګ مه ورکوئ. اکثر موږ وګورو د اردو شعر موږ ژباړلی که نه، یا پکې لاندې موږ نه لیکلی شوي چې دا د اردو نه موږ راغستی دی، خو که یو څوک پې پوه شو چې دا د اردو دی نو خوشحالېږه، ځکه ژباړه ډېر ګران کار دی. او دغه شانتې زمونږ د پښتو ادب نه د اردو لویو شاعرانو هم شعرونه هو به هو اخیستي دي، نو هغه خو چا مطلب بیا به نه کړل. نو په سوشل میډیا د خصوصي توګه د ځوانان د یو بل احترام وکړي، زه به دیو نه دغه تمه کوم او دغه هیله به کوم. او دا کتاب دی چونکې د دې حقوق چې دي نو هغه خوندي دي، شهباز لالا شهباز خپرندوی نه چاپ شو په افغانستان کې، په لوی کور افغانستان کې، او په دلته په کوزه پښتونخوا کې، او په بلوچستان کې، په هر ځای کې به ملاویږي. په دې زما په دې کتاب باندې هغه درک هم شته، او د دې کې دننه هغه درکونه هم ورکړي دي، او د دې د چاپ چارې د منصور په ذمه دي، او پروف ریډینګ هم د کړی دی. که څه غلطي پکې نو زه یې نه یم ذمهوار. داسې ده چې یوازې امام لړکې شهباز عالم کړی، او د دې نور کتابونه خبره ته کومه چې کم او د ثاقب سره به ثاقب فقیر بوکي جنګ سره دلته به پکې هغه دغه لیکلی، دا د لیکلی شوی دی پکې. بیا زما ما چونکې دا لیکل وخت نا وخت ډېر شی کړي دي، خو په ډېر پوهېږم نه، خو منصور نه قلاریږي که نه، هغه وایي چې دا به کوو. نو داسې شپږ اته کتاب زما نورم چاپ ته تیار دي بیخي. او بله دا چې ټپیزو کتاب د دې نه پس د ټپیزو کتاب هم موږ د خان بیګا برابر کړی دی، او هغې کې دغه دي ټپیزې سندرې دي پکې، او دوه ټکوریزې دي پکې، ټپې دي او ټپیزې دي، کومې چې ما ویلې دي، او ژباړې ما کړي دي داسې وړې وړې، یو 600 ژباړې مې کړي، د هغې نه هم یو کتاب جوړېږي. نو نثري او سفري او شعري او انتخاب او داسې د خانه چې کله ما شهباز لالا دا وکتل که نه، هغه کتابونه د دوی هغه ارسه اجباړې هغه قسم ستا به ذهن چې دی کار پې بل هغې د اډیو هم د هغه خان را روان دی، اډیو هم را روان دی د هغه ژباړو او د هغې اقبال زرینو. نو هغه داسې دي، هغه داسې دي اوله دې راشي ما دې مړه بیا دې د بل چا ډولې خپل کور ته راوړي نه. دا ملګري د خبرې چې داسې نه چې ما لکه شاعري کړې ده، دغه ټپې چې موږ ویلي دي هغه ما کتاب ته راړولي دي، تقریبا چې 350 ټپې چې ما تاسو یقین وکړئ چې ما بیګا چې دی نو د 3 بجې پورې ورسره ناست وم که نه، ما ته 3 بجې پورې په خوا مې بیا لکه چار نه کړي نو خان پوه شوې مسافره تر 3 بجو سره دغه شهباز لالا داسې ده چې ډېر د خوشحالۍ ورځ ده. خان هم زموږ په منځ کې دی، خیبر بازار دی، ټول ملګري هم دي، او دغه ستا د ټولنې لخوا دغه ښکلی کتاب هم چاپ شو. څه محسوس یې ته؟ زه خو ډېر خوشحاله یم. د دې نه مخکې زه چې کله د منصور صاحب کتاب ما چاپ کوه، نو هغه وخت کې ما باندې د خوشحالۍ ساحت معلوم نه و چې د منصور صاحب کتاب زموږ د ټولنې لخوا چاپ شو. ورپسې چې دی نو کرن سره بله ورځ موږ ناستو، نو ده ولا چې ویلې چې دا کتاب نه چاپ کوم، خو منصور صاحب ورپسې شو چې خامخا به یې چاپ کوې. نو نن زه ډېر خوشحاله یم. منصور دا غونډه هفته ما ته دلته تېره کړه که نه؟ بالکل تېره کړې ده منصور. او نو زورور دی، زورورتیا دې هم منو، مینه دې هم منو. بل د دې کتاب حقوق چې دي هغه زموږ سره خوندي دي، په غیر قانوني توګه ملګرو ته خواست کوم څوک هم چې دغه کار کوي که نه، دا غیر قانوني دا دې نه کوي، مهرباني دې وکړي
دا بیا په انټرنیټ باندې به هم مونږ دا مطلب هلته نه هم آنلاین تاسو ته میلاویدی شي. هغه به زه په خپل فیسبوک یا په خپل یوټیوب یا د منصور په یوټیوب پاڼه باندې دغه معلومات تاسو سره خپاره کړم. خو دغه دا چې په غیر قانوني توګه راشي نو د دې یو خو د لیکوال زړه هم خفه شي، بل خلکو ته په ښه کوالټۍ کې ونه رسي، او بل د هغه سره بیا قانوني چلن کېږي ځکه چې اوس د کاپي رایټ دا قانون سخت شوی دی. نو زه په دغه وجه باندې وایم چې ملګري د احتیاط وکړي ځکه چې د دې د کاپي رایټ دغه سلسلې زمونږ سره دي او شهباز لالا دلې او منصور لالا دلې په دې باندې پوهېږي. نو دغه یو خواص او دغه یو هیله مې د ملګرو نه ملګري ډېر ولاړ دي، څوک سوال غواړي یاره د خپل زړه نه چې څوک سوال. ثاقب صاحب راشه. لالا تاسو راشئ. ثاقب لالا دلته په پېښور کې د ثاقب فقیر بوک سیلر چې دی بوک ایجنسي دغه سره ملاوي لالا سم ډېرو ورځې د انتظار ورته وکړې د کتابدار ورځې تپوس کړی دی سو خلکو ډیمانډ نو که څه حساب و یاره جی داسې خبره ده که نه چې کله ستاسو کتاب راتلو کافر جانان کله چې هغه مارکیټ ته رالو نو خلکو ډېر ښه مطلب په مینه واغوستو او د پښتو یو دغه خلکو کې بیا روجت شو که نه. او اوس د کرن خان صاحب کتاب هم رالو نو هغه هم خلکو هر ورځ چې ګاهک راځي هم دا ډیمانډ کوي چې یاره د کرن خان صاحب کتاب راغلی دی کله به راځي نو بس انشاءالله اوس رالو امید دی چې ډېر خلک یې په تمه دي او خلک به یې واخلي او خلک به یې خوښ کړي انشاءالله وبه هم رسي. مننه کوم ستاسو د ټولو کتونکو هم مننه کوم چې زمونږ دغه ګډې وډې واورېدې ډېرې زیاتې سترګې د سرې ډېر دې جړلې هی